زمونږ او تاسو د 15 کالو ولک او دا نیغ نیغ چې کېږي خپه کېږي خو نه که نه او دا نیغ نیغ چې کېږي او بیا چې دا سور سور کېږي او وي د 15 کالو ته خو لا نابالغه یې جرګه حال د هغې د یو جرګې زی و ټول قبایل عرب پرې راغونډېدل د پیغمبر اسلام د قتل اراده یې وکړله شیطان د شیخ نجدي په شکل کې راغی زمونږ او تاسو د 15 کالو ولک او دا نیغ نیغ چې کېږي خپه کېږي خو نه که نه او دا نیغ نیغ چې کېږي او بیا چې دا سور سور کېږي او وي د 15 کالو ته خو لا نابالغه یې څلوېښتو ته ورسېږه بیا خبرې کوه شیطان را نووتو دروازه کې دی تپوس وکړو یو قریشي ویل څوک یې ویله لکه خو ستاسو خورایام د قریشو راننوت څادر یې په سر و شیخ نجدي په شکل کې راغی د مشر چې کېناست جرګه ولګېدله ویل د دې پیغمبر سره څوک د محمد سره چا ویل پوښي وتړی او ویې شیطان ویل ما هذا بالرأي داسې مشوره خو نه ده شیطان ناست ملګري دي یارانې دي بیا ویل په کوټه کې بند کې طالب سي واچوي ویل ما هذا بالرأي دام څه خبره نه ده ابو جهل خپل نوم عمر و ابو جهل نوم څه عمر او دته به خلکو ابل حکم وی د فیصلو پلار پوهېدو او د الله نبی ویل ابو جهل اوس خلک وایي که نه ډرام ډېر هوښیار دی څوک یې ورته وایي چې د هغه په شان شی که چې د هغه په شان شی وایي دا هوښیار دی که نه زه خو به ورته هوښیار ونه وایم هغه ویل د عربو 100 قبیلې دي د هر قبیلې یو نوجوان راواخلئ په پیغمبر حمله وکړئ دا قتل کوي مړی به غواړي که نه د چا نه بیا غواړي 100 قبیلې نه خو مړی نه شي غوښتی او که دیت یې غوښته نو 100 خان دي یو اوښ به ورکړو شیطان په لنا باندې ډب ویل الرأی ما قلته ویل د دې هلک خبره صحیح ده ما ورته زکات هم په پیردو باندې ورکوو زکات ورکوو خو بیا پسې وروسته یو ټوخی کوو که نه داسې څه وخت پخه زه خو زکات در کوم د خدای کار دی خو چې د اوټ وخت راشي تاسو موږ له اوټ نه راکوئ خدای دې تا هم غر کړي خدای دې ستا زکات هم غر کړي او حاجي صاحب تا ته چې څوک ښه سړی وایي خدای دې هغه هم غر کړي که مولای که تبلیغي خدای دې غر کړي شته که نه شته خپه کېږي لږ رښتیا کله کله ویې وایي زکات چې ورکوي که نه په اوټ باندې ورکوي او یو مسلمانان خدای باران وکړي اسمان دې باران به وشي ته زکات نه په اوټ باندې ورکې ته زکات هم په پیردو باندې ورکې دا فرض حکم دی فرض ستا اوسره لګي ستا اوسره کور شته ستا اوسره کور نشته ستا اوسره مړی ژوندی شته یا نشته فرض حکم دی دا به ورکې ما ورته په پیردو ورکوو قبلیږي نه قبلیږي مسلمان چې دی په ده به لوږې راځي په ده به تکلیفونه راځي په ده به غمونه راځي دا اله مسلمان به مسلمان جوړېږي د ده نه به اله سړی جوړېږي چې ده باندې څه رال سختې پرې رالې په انبیاو راغلی وي لقمان حکیم خپل بچي ته وایي بچیه یا بنیا الذهب والفضة یختبران بالنار لقمان حکیم 12,000 نصیحته کړي دي 12,000 دا پیغمبر نه وای اے بچیا د سرونه چې کله والی جوړیږي د سرونه چې کله هار جوړیږي د سپینو نه چې کله چارګل جوړیږي دا په اور سیدل کیږي په اور بټۍ ته غورځيږي فاما المؤمن یختبر بالبلاء مسلمان چې دی په ده به لوږې راځي په ده به تکلیفونه راځي په ده به غمونه راځي دا اله مسلمان به مسلمان جوړېږي د ده نه به اله سړی جوړېږي چې ده باندې څه رال سختې پرې رالې په انبیاو راغلی وي زموږ او ستاسو د پیغمبر په بیبیانو په لوڼو باندې څومره تکالیف راغلي وو څه نمونه ته لږه لږه بیانوم د هغې وو کم تکالیف په هغو راغلي وو پیغمبر اسلام د لونو تکلیفونه د دین د وجنه د الله د نبی ترزوی عتبه او عتیبه الله نبی ته وایي طلقت بنتک لور مې له طلاق کړله بس ما که نه راځي زه ستا که نه درځم لور مې له طلاق کړله پیغمبر اسلام چې کله د مکې نه لاړې یو مدرسه جوړه کړه چوپال یو چوپال اصحاب صفه
د څپر طالبان او یې نواله 400 پورې ته مفسرینو لیکلي دي کچا منډه وی جوړ هغه کې بد الله نبی صحابه او ته سبق وی طالبانو ته د ارمل طالبان به کیو اول بنیادی کار د الله نبی چې مکې نه هجرت وکړو یو په لاره کې جمعه جوړ کړو دویم بنیادی کار دا وکړو چې مدرسې جوړه کړه مدرسه بنیادی کار دی اگر که د باز خلکو نه خوخه بس نه دی خوخه نو څه وکم دا خو زما په قبضه کې نشته دی چې نه د خوخه نه د خوخه آقا الله نبی په مسجد نبوي کې مونږ کو امام څوک الله نبی مقتدی څوک دی عمار یاسر بلال صہیب بلال حبشی فكانوا يخرون في الصلاة من شدة الجوع لغه طالبانو چې په مسجد نبوي کې په مانځه باندې ولاړو د لوګي د لاسه په مانځه کې را پرې وتل دا زموږ صحابه دین زکولو د لوګي د لاسه په مانځه کې را پرې وتل نو هغه کوم دوه قسمه خلکو یو د عمر او د بلال په شان خلکو یو د زمانه منافقانو او څه کولای نشي منافق ځل نه ابو ذلای قرآن په گواه دی دوه قسمه خلک وسم دوه قسمه خلک یو خلک دي د دین کار کوي د علماء شاته ولال دي یو هغه خلک دي هغه په مدرسو او جماعتونو علماء په خبرې او څه کولای نشي منافق ځل نه ابو ذلای قرآن په گواه دی نو دا صحابه په مانځه کې را پریوتل نو هغه خلک چې هغه نه پوهېدل هغه خلک د هغې په سینه کې دین نه و هغه غافله خلک هغه منافقان هغوی ویل هؤلاء المجانین ویل دا د پیغمبر بلال حبشي صہیب ویل دا لیوني دي ځان یې د لوږې نه مړ کړه دا لیوني دي اوس هم بعضې خلک وایي که نه وایي ملان نه پوهېږي ملان په سیاست هم نه پوهېږي او دا 2025 دی دا سادهګان دي پیغمبر ویل دا خلک الله ته ګران خلک دی په مانځه کې راغورځېږي د لوږې د وجې نه د بانډکیانو خبره دا وه د ناپوهه خلکو پیغمبر اوس څه وایي اوس د پیغمبر فیصلې ته غوږ کېده الله نبی فرمایي لو تعلمون ما لكم اے صحابه چې په مانځه کې را پریوځي د لوږې د وجې نه که تاسو د دې د اجر نه خبر شئ د دې د ثواب نه خبر شئ لازدادوا جوعنا وحاجتنا وای تاسو به نورم لوږه زیاته کوي موږ د نورم وږي دا د پیغمبر فیصله ده ا د مخکینو خلکو فیصله هغه ویل دا لیوني دي پیغمبر ویل دا خلک الله ته ګران خلک دي په مانځه کې راغورځېږي د لوږې د وجې نه پیغمبر سم یو صحابي ډرقې وکړو ډرقې په مجلس کې دا یو خبره ته وکړه فكان لا يرى في بيتي نار نهارا الا اذا نزل بهم الضيف هغه صحابي واوریدله ما ته د الله نبی په مجلس کې وایي چې ډرقې مه کوه به روجي نیولې د ورځې به د تنور نه لوګي نه پورته کېده کله به چې لوګي پورته شو په هغه ورځ به میلمه راغلی ویل ما د الله د نبی فرمان واورې زه به روجي نیسم صحابه دا د صحابه زندگی وه کتابونه لیکي فکان ثبت من اصحاب النبي يمسون تمرة واحده د پیغمبر
پیغمبر اسلام چې په احد کې غاښ شهید شو دا مخ به کې وینځه بوله موږ ورلو مخامخ به یو ناو دی سیمټې پې لګولي که څوک تلي وي تاسو نه ځئ تاسو خیراتونه کوئ تورو میخو والی وئ ښه عمرې له لاړ شي میخې میخې پرېږدئ په میخه دې نه بکي سلام اوه صحابه داسې وو یو کجوره د ورځې یو کجوره یو په خوله کې وواله وبې جووله اوبه به یې پسې وڅکلې وې دې بل یې ورکړه هغه به په خوله کې تاو راتاو کړله اوبه به یې پسې وڅکلې بله به یې ورکړله یو کجوره باندې به په شخوند باندې به اوه صحابه ورځ تېروله دا دین هسې نه دی راغلی د دې شاته اینه ده د دې شاته قرباني ده د دې شاته د پیغمبرانو د صحابو وینه پرته ده د پیغمبره غاښې چې کله په احد کې شهیدان کړه په دې ځای کې وسپنه لاړه کله که احد ته چې لاړ شي بیا داسې غره ته دننه وننوځي هغه اوبه چې دي موږ ورلو پیغمبر اسلام چې په احد کې غاښ شهید شو دا مخ به کې وینځه بوله موږ ورلو مخامخ به یو ناو دی سیمټې پې لګولي که څوک تلي وي تاسو نه ځئ تاسو خیراتونه کوئ تورو میخو والی وئ ښه عمرې له لاړ شي میخې میخې پرېږدئ په میخه دې نه بکي په میخه بخل نشته عمرې له لاړ شه نو هغه ناو کې سیمټ لګېدلي دي شیطان په هغه ناو کې راکاره شو ویل الا ان محمدا قد قتل پیغمبر د دنیا نه لاړی شیطان آواز وکړ هر وخت شیطان دشمني کړې ده د پیغمبر سره موږ سره هم کوي اسما فرمایي زما لور په ګېډه وه خوراک نیم شي که نه ماشومې ته خوراک ځي که نه لوږې ما فقعدت ابکي زه کېناستم جاړم وږې نه مرم ماشوم مې په غېږ کې دی ماشوم مې په تن دی خوراک څه نشته پیغمبر اسلام یوه خینې ده د هغې نوم دی اسما دا د عایشې خور ده هغه د دې خاوند نوم زبیر و دا صحابي دی وایي زبیر رضی الله عنه د پیغمبر اسلام سره چا سره لاړی په سفر باندې وکانه جار لی یهودیا زما ګاونډي کافر یهودي و فاصبح شاتن یو ورځ یورې چیلې حلال کړه ګاونډي په کور کې نه و خو چې کله دا کټۍ باندې کړي که نه نو د هغې یو خوشبوي اوس یې ډېره پته نه لګي ځکه چې اوس خوراکونه ډېر دي نو وایي ما څه چل وکړو زه لاړم د ګاونډۍ که ورځمه یهودنه ده کافره ده لأطلب نارا اور تی راوړم د اور په باندې ورم دا خبرې د هلکان کمپیوټر دې ونه راخلي د سپین ږیري نه تپوس کومه زما په یاد سم یادېږي نږدې کورونه به یو د بل نه به یې لمبه در راوړله لمبه ماچس یې نه وي ماچس دی یو 5000 روپۍ د موبایل اخیستې دی په ډبل بیډ کې پروت دی شمسي ته لږ دا کیسې نه وي ښه روپۍ هم نه وي مړه موږ چې دا سبق ویلی په لوږه هم ویلی په نار هم ویلی دی وایي زه ورغلم د دې ښځې نه اور راوړم ولې لأطلب نارا چې اور ترې راوړم زه لاړم اور مې راوړ فاطبقت مړ مې که ولې وما كانت لي حاجة الى النار اور ته مې حاجت نه و په کاله کې وړم نه و په کاله کې هېڅ هم نه و چې لیټۍ مې تپخ کړې وې ډېر ساعت ناسته و ساعت تېر شي بیا داسې 10 منټه بیا لاړم لأطلب نارا چې اور ترې راوړم اور مې راوړه په باندې ورم ما چې ست به راته وکړي هغې ست نه کو ښځې ست نه کو کله چې لاړم اور مې ترې راوړ کور ته وما كان لي حاجة الى النار اور ته مې حاجت نه و فاطبقت بیا مې مړ که بیا کېناستم ما دا درېیمه پیره پسې بیا مړ ځم ګوره چې انسان یي که نه هغه ته پته لګي چې دې سړي حاجت دی چې انسان یي چې حیوان ته پته نه لګي وایي زما اور ته حاجت نه و درېیمه پیره لاړم اور مې راوړو فاطبقته مړ مې که څه وکړم فقعدت ابکي کېناستلم جاړم ربه څه وکړم او بله مسله ده
اسماء فرمایي د ابوبکر لور ده، د عایشې خور ده، د عبدالرحمن خور ده، د نبی خینې ده. وایي زه کېناستلم او جاړم، یو مسله بله ما زما وایي لور په ګېډه وه. اسماء فرمایي زما لور په ګېډه وه، خوراک نیم شي که نه، ماشومې ته خوراک ځي که نه، لوږې ما. فقعدت ابکي، زه کېناستم جاړم، وږې نه مرم، ماشوم مې په غېږ کې دی، ماشوم مې په تن دی، خوراک څه نشته. یهودي چې کله راغی کور ته، ښځې ته وایي ادخل علیک احد، څوک راغلی نه و کور ته چې رالي که نه، منګو د ځانه مه جوړوه، لږ تپوس کوه څوک تلي راغلي خو نه دي، که مېلمه پېژنې. یو کس منګوي ګرځه د خوراک ټاکو، خوراکونه کوه وړه ته میلاویږي، لږ تپوس وکړه څوک راغلي نه دي. یار به دې راغلی، دوست به دې راغلی، خدای دې نه که د پلار یار به دې راغلی، خدای دې نه که ښه خدای دې نه که پېژنې پښتو پوهېږئ، خدای دې نه که د مور خور به دې راغلی، د مور ترور به دې راغلی. ته خو په دې یوه خبر عمل کې چې ځان پېژنې، خپل یار هم پېژنې، د پلار یار نه پېژنې، د مور خور د مور ملګري نه پېژنې. او یې مسلمان ګرده، ډېر خلک په مځمکه ګرځي، ته هم دې ګرځې. خاوند چې راغی ښځې ته وایي ادخل علیک احد، څوک راغلی نه و. وایي فلانة العربیة تقتبس نارا، پلانکۍ ښځه راغلې وه اور یې ګوښته. وایي تا خو څه ورکړي نه دې کټۍ نه، دې کټۍ نه زه خوراک نه کوم، دې ګاونډۍ له ته اول ورکړه. او زما ستا حاجي صاحب چې کله زکات ورکوي وایي ما کله کله یاد ساته، زه خو تا یاد ساتم، خو چې کله الیکشن راغی ما به لږ یاد ساته، ښه بیا وټ ماله راکړه، ښه زکات ورکوم خو وټ ماله راکړه. غریبه خدای دې 11 پیرې غر کا، خدای دې تباه او برباد کا چې ته دې سړي نه زکات اخلي. تا خو بیا یاد سپک دی، پیسې به هم خرابي، په باډو کې درکوي، په رشوت کې، په وټ باندې درکوي، د الله په نامې نه درکوي. ښه نو ویل عربي ښځه راغلې وه، ویل خوراک نه کوم. دې ښځې که به خوراک لېږي، خوراک یې چې ولېږه، اسما وایي ما لې ښوروا راولېږله په کاسه کې، او ما چې وخوړله هغه خوراک ما له ډېره مزه راکړله. اخلاص پکې وکړه، ما ورته پکې اخلاص نشته. ابو هريره رضی فرمایي او زه د الله د نبي کره عالم، الله نبی لم یاکل 3 لیال متوالیات من خبز شعیر. الله نبی په 3 ورځو کې متصل 3 ورځو کې د وربشو روټه نه ده خوړلې، د وربشو روټه د بوسو ډکه بغیر د چڼ نه الله نبی نه ده خوړلې. اما تعالی سپین وای راکه، سپین پین وته وای پین، الګا دا استاخله دا د پین د خوراک ده، شرمېږي. او ما ته کله تکلیف بلاو شو، یاره خدای دې دا مولان غر کی او دا عذاب او دا تکلیف دی راوستو، او ما کډه وکړله. تکلیف دی ایمان راوسته، ایمان مسلمان اسلام نه واوړه، به تکلیفونه نشته. د اوباما ورور شه تربا کوړه ده، وای سم شه وران مگر دا کاغه قدمونه ماخلا. وای ما د الله نبی الله تبارک تی دا ویل ابو سعید خدری اجر هم ډیر دی. ما ویل من اشد الناس بلاء مصیبتونه بچا ډیر دی ویل انبیا پاندې نبی شته دی چې اره پیخ دا را دي او د څه غوڅ کړی دی د دین د خاطره. او ما ته کله تکلیف بلاو شو، یاره خدای دې د مولان غر کی او د عذاب او د تکلیف دی راوستو، او ما کډه وکړله. تکلیف دی ایمان راوسته، ایمان مسلمان اسلام نه واوړه، به تکلیفونه نشته. د اوباما ورور شه تاسو تکلیف لیدلې نو د الله نبی نه تاسو کوم مصیبتونو په چا ډېر ویل انبیا. به مې تاسو کو ثم معنا دویم نمبر تکالیف مصیبتونه سختي په چا راځي ویل العلماء، په علماء برد دا د نبی وارث ته کړ. دریم نمبر ثم معنا مصیبتونه په چا ډېر راځي ویل الصالحین، نیکان. بیمار شي یاره ماته یو دعا مولا را ښودلې ده او 7 لکه پیرې به ختم کوم، 15 لکه پیرې وکاسم خدای غر کړی، خدای به دې غر کړي. ښه په ځوانۍ کې الله ته آواز نه کې، عبادت نه کې، په مالدارۍ کې نه کې، چې کله بدماشي نه کې، چې مالدار نه کې، چې بیمار شي یاره ماته یو دعا مولا را ښودلې ده او 7 لکه پیرې به ختم کوم، 15 لکه پیرې وکاسم خدای غر کړی، خدای به دې غر کړي. ښه ته
چې روغ وي ته چې مالداره وي تا ختم ولې نه کوو پیشو تر هغه پورې شیخه چې په مګه نه یې پیښه اوس بوډا شولې او اوس غریب شولې او اوس بیمار شولې نو بیا چې کله بیمار شي بیا چې کله غریب شي الله ته आवाज کې